أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله العزيز چې زما څومره اوریدونکي دي خویندورونه دي د صحت په جامه باندې به پټ وي او زما دعا ده چې زمونږ څومره مسلمانان دي که څوک قرضدار یې الله یې د قرض خلاص کړي، که څوک بې ګناه په جیل کې نو الله یې د بند خلاص کړي، مریضان له دې الله شفای کامله ورکړي. زما چې څومره اوریدونکي دي الله رب العزت دې د هغوی د زړه هر مراد پوره کړي. دوستانو نن زه تاسو ته یو وظیفه ښیم او دا ډیره اسانه وظیفه هم ده او ډیر د کمال والا وظیفه ده. هر یو وظیفه چې کوم ده الله رب العزت په هغې کې بهترین کمالات د خپلو بندګانو لپاره د دنیا او د آخرت اچولي دي، خو کومې چې اسانې دي نو هغه زه کوشش کوم چې راوړم او تاسو ته ښیم چې ډیر درته هغه مسله درته اوږده نه پرېوځي او هغه وظیفه درته اوږده نه پرېوځي او مسله ورسره ستاسو هم حل کېږي. نننۍ وظیفه چې کومه ده هغه د سوره کوثر ده چې کوم په آخري سپاره کې آخري 10 سورتونو کې 4 نمبر سورت دی او انشاءالله زما داسې امید دی چې اکثر کسانو ته خدا یاد دی. سوره کوثر دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تاسو ته به د سکرین باندې هم ښکاري. دا د 3 ورځو وظیفه ده او دا وظیفه که تاسو کوئ نو دې کې د انسان هره مسله به الله حل کوي، هر حاجت به الله حل کوي، که هغه د نوکرۍ وي، که د واده وي، که د رشتې وي، که د بهر ملک د سفر وي، که د چا قرض یې ورباندې، که د چا خپل کور نه وي، د چا دشمني وي، د چا څوک په قید کې وي، کور کې څه ټینشن بې اتفاقي وي، نور څه پریشانی وي، د هر چا خپل پریشانیانې دي چې څه قسمه پریشانی. مطلب دا دی چې زما څومره اوریدونکي دي د هغه چې څه قسمه پریشانی وي د هغه دپاره سوره کوثر د 3 ورځو دا وظیفه کولی شي او دا د 3 ورځې چې کومې دي په هفته کې صرف 3 ورځې کېږي، د جمعرات په ورځ، د جمعې په ورځ او د خالی په ورځ. دې 3 ورځو باندې به دا وظیفه کېږي انشاءالله العزیز. زر ته دا په ګارانټۍ سره وایم که د غره نه غټ مشکل وي، پریشانی وي، الله رب العزت به د دې کلام په ذریعه باندې د دې صورت په ذریعه باندې به الله حل کوي. خو د وظیفې نه مخکې تاسو ته زه یو څو خبرې کوم. اکثر زمونږ کسان وي زمونږ کار نه کېږي. یو خو چې کله تاسو وظیفه کوئ د وظیفې دوران کې مکمل هغه خپل مقصد چې کوم دی هغه به په ذهن کې ساتي او د هغه وظیفې په دوران کې به صرف ستا توجه الله ته وي او د خپل مقصد پوره کېدو ته به وي او د هغې نه پس چې کله وظیفه وکړي او د هغې نه پس به الله تعالی سوچ کړي نو هم به الله نه د خپل مسلې سوال به ترې وکړي. داسې نه چې ته دماغ دې یو ځای کې او ته بل ځای کې نو بیا چې کوم دی الله ته مکمل متوجه نه نو هغه مسایل هغه وظایف سره زر کار نه کېږي. نو راځم خپل وظیفې طریقې ته چې تاسو به دا وظیفه د سوره کوثر چې کوم دی دا به څنګه کوئ. دا په هفته کې 3 ورځې کېږي، د جمعرات په ورځ، د جمعې په ورځ او د خالی په ورځ. د جمعرات په ورځ د سحر لمونځ چې کله وکئ نو 3 ځل به درود شریف ووایئ، بیا به 129 ځل دا سوره کوثر به ووایئ او بیا به د هغې نه پس درود شریف ووایئ او د هغې نه پس به د خپلې مسلې دپاره هغې دپاره به دعا وغواړئ. هغه مسله که ستا د رشتې وي، که ستا د واده وي، که ستا د دشمني وي، که د چا دشمن په تا ظلم کوي، ستا د نوکرۍ وي، څه قسمه چې وي دا پکې مه ګورئ چې دا به ورسره کېږي که دا به ورسره نه کېږي. چې 129 ځله مې وي دا به په هغې نه پس به د دغې مسلې دپاره دعا وغواړئ. بیا به د مازدیګر مانځه نه پس هم دغه طریقه وکړئ. د مازدیګر لمونځ نه پس به په مسله ناستئ 3 ځل به درود شریف ووایئ، 129 ځل به صورت کوثر ووایئ او بیا به د هغې نه پس دعا وکړئ او دغه شان پې د ماخوستن د لمونځ نه پس هم دا وظیفه او په دې طریقه کېږي. جمعرات په ورځ هم ده، د جمعې په ورځ هم په دې طریقه او د خالی په ورځ هم په دې طریقه. بعضې وخت کې د انسان مجبوري یا پردي نوکري زنانه وي د هغې مسلې خو هغه وایي چې 129 ځل خو ډېر ټایم غواړي، ماشومان دي، د کور سنباله وخت دی، یا باید سړی په یو ځای کې پردی نوکرۍ باندې نو هغه وایي چې ما ته خو دومره ټایم نه میلاویږي د مانځه نو زه به څه کومه نو به وجه مجبوري چې کوم ده بیا 21 ځل به وایي، 21 ځل
یوې ځل د سحر مونځ نه پس، یوې ځل مازدیګر مونځ نه پس، یوې ځل د ماخوستن مونځ نه پس. نو دا دې په هفته کې وکړو. الله رب العزت به انشاءالله العزیز په دغه هفته کې ستاسو ته مسله حل کوي. که چېرته د یو هفته کې ونه شو نو په دویم ځل یې وکړئ، که په دویم ځل نه نو په دریم ځل یې وکړئ. خو انشاءالله العزیز د دریم ځل پورې به که داسې غټه مسله وي چې هغه مسله ته وایي چې دې هېڅ حل نه راوځي، الله رب العزت به د دغې مسلې حل راوباسي. ډېره مجربه وظیفه ده، دا تاسو وکئ او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.